دا چې په وروستیو کې د پاکستان حکومت او اسلامي امارت ترمنځ د واخان د سوداګریزې لارې او سیمې پر سر جنجال راپورته شوی، نو په همدې ویډیو کې مو ستاسو لپاره د واخان سرحدي سیمې او دا چې واخان د افغانستان خاوره ده او که د پاکستان معلومات راټول کړي ملتیا مو وکړئ. واخان د افغانستان په شمال ختیځ کې یو اوږد او تنګ غرداره سیمه ده چې د واخان دهلیز په نامه هم یادیږي. دا سیمه د پامیر د غرونو په منځ کې پرته ده او د افغانستان او چین ترمنځ یوه مهمه جغرافیایي سیمه ګڼل کیږي. واخان دهلیز یو تنګ او اوږد پراخوالی دی چې د افغانستان له بدخشان ولایت سره تړاو لري. دا دهلیز د تاجکستان شمال او پاکستان جنوب ترمنځ پروت دی. د واخان دهلیز ختیځ پای د افغانستان او چین د پولې برخه جوړوي. واخان دهلیز د لرغوني ورېښمو لارې یوه برخه وه چې د تجارتي او کلتوري تبادلې لپاره کارول کېده. په 19مه پیړۍ کې د لوی لوبې پر مهال واخان د برتانوي هند او روسیې د ستراتیژیکو ګټو مرکز و. د واخان دهلیز د 1983 میلادي کال د ډیورنډ تړون له مخې د افغانستان او برتانوي هند ترمنځ د پولو د ساتلو لپاره ټاکل شوی و. واخان یوه غرنۍ سیمه ده چې لوړ او واورین غرونه لري. اقلیم یې سخت دی او د ژمي په موسم کې ډېر یخ او واوره وي. یاده سیمه د پامیر غرونو او هندوکش غرونو په منځ کې پرته ده. په دې سیمه کې د کرغز اوغانیانو او واخانیانو توکمونه ژوند کوي. دوی د پښتو، واخي او کرغزي ژبو خبرې کوي. د واخان اوسیدونکي تر ډیره په مالدارۍ او کرنې بوخت دي. د دې سیمې خلکو ته روغتیایي، تعلیمي او اقتصادي امکانات محدود دي. واخان دهلیز او چین د افغانستان او چین ترمنځ یوازینۍ پوله د واخان دهلیز له لارې تړلې ده. دا پوله شاوخوا 80 کیلومتره اوږده ده او د واخان په ختیځ کې پرته ده. د جغرافیایي سختو شرایطو له امله د چین او افغانستان ترمنځ د دې پولې تګ راتګ ډېر محدود دی. واخان دهلیز اوس د افغانستان د جغرافیې یوه مهمه برخه ده چې په نړیوالو جغرافیایي چارو کې ډېره یادیږي. د دې سیمې پراختیا لپاره نړیوالې هڅې روانې دي، خو تر اوسه دا سیمه وروسته پاتې ګڼل کیږي. د واخان سرحدي سیمه د افغانستان ده او که د پاکستان، په پاتې مطلب کې مو په همدې اړه معلومات راټول کړي. واخان دهلیز د افغانستان په بدخشان ولایت کې پروت دی. دا سیمه د افغانستان، تاجکستان، پاکستان او چین ترمنځ یوه اوږده، تنګه او ستراتیژیکي سیمه ده. د پاکستان سره اړیکه: واخان دهلیز د پاکستان له چترال ولسوالۍ سره په جنوبي برخه کې تړلی دی، مګر د واخان دهلیز ټولې خاورې د افغانستان سرحدي جغرافیې برخه جوړوي. تاریخي پس منظر: په 19مه پیړۍ کې د برتانوي هند او روسیې ترمنځ د سیالۍ پر مهال د افغانستان واخان دهلیز د یوه بفرزون یعنې د مخالفو قدرتونو ترمنځ د بېطرفۍ سیمې په توګه وټاکل شوه. دا سیمه د برتانوي هند یعنې اوسني پاکستان او تزاري روسیې ترمنځ د مستقیم تماس مخنیوي لپاره ټاکل شوې وه. د افغانستان رسمي ادعا: واخان دهلیز د نړیوالو سرحدونو له مخې د افغانستان یو رسمي برخه ده. په دې سیمه کې د افغانستان دولت حاکمیت لري، که څه هم دغه سیمه له مرکزي حکومت څخه لرې او انکشافي پاتې شوې ده. په لنډ ډول واخان سرحدي سیمه د افغانستان ده او له پاکستان سره هیڅکله د دې سیمې د ملکیت ادعا نه ده شوې.